الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. عزتمندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې چې موږ تاسو سوچ وکړو عجیبه کمالات پراته دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د فصاحت او د بلاغت او د کمال نه ډک خبرې کړې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې علاج ذکر کړی تر ټولو مخکې چې وارخطا نشي مرض خو درته ذکر کوم خو علاج شته. بیا مرض ذکر کړی، بیا د مرض حجم او کیفیت ذکر کړی، او بیا د مرض تاثیرات ذکر کړي، او بیا د دغه مرض د پیدا کېدو سبب او علت او وجه نبی علیہ السلام ذکر کړي. موږ تاسو چې لکه په دې حدیث نظر واچو نو نبی علیہ السلام څه فرمایي؟ بادروا بالاعمال، ای زما امته نیکو اعمالو ته زور ورکړي، نیک اعمال وکړي. نیک اعمال څه ته وایي؟ الله پیژندل، د الله حقونه پیژندل، بیا په صحیح معنا سره د الله حقوق ادا کول، دې ته ویل کېږي نیک عمل. د الله بندگان د هغوی خیرخواهي کول او هغوی چې کوم حقوق دي په تا باندې دا په صحیح معنا سره ادا کول، دا د دین خلاصه ده، دا د نیکو اعمالو خلاصه ده. بیا نبی علیہ السلام مرض ښایي، فتنن مرض څه شی دی؟ فتنې دي. فتنه څه ته ویل کېږي؟ فتنه وایي هر هغه څه ته وایي چې د انسان دا زړه د الله نه، د الله د ذکر نه، د الله د کتاب نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو نه، د الله د محبت نه، د دین نه، د اسلام نه، د جهاد نه، د دعوت نه، د دین د تقاضاو نه چې د کوم انسان زړه واوړي په دنیا کې داسې مصروفه شي چې هر څه ته نه هېر وي. بیا نبی علیہ السلام د فتنې حجم او کیفیت ښایي، وایي کقطع اللیل المظلم، دومره خطرناکه فتنه لکه د تکې تورې شپې یوه ټوکړه چې راواخلي داسې تورتمبی، نه به پکې سمه معلومیږي، نه به پکې غر معلومیږي، نه به پکې دشته معلومیږي، نه به پکې ګړنګ معلومیږي، نه به کمر معلومیږي، یو شی به نه معلومیږي چې سړی په کومه ورشي، تکه توره شپه به وي. داسې فتنې به راشي، خلک به بېدیني درته د دین په جامه کې پیش کړي، د موسسو د لارې، د میډیا د لارې، د تلویزیون د لارې، د ناولونو د لارې او د سریالونو د لارې او نورو چې څومره رسنۍ دي د هغې د لارې، د باطل پرستو علماو د لارې بېدیني به درته د دین په شکل کې پیش کړي. نو داسې خطرناکې فتنې به راشي. بیا نبی علیہ السلام فرمایي تاثیرات د دغه مرض ښودلی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. تاثیرات د مرض بیا دا دي چې سبایي به یو سړی مؤمن وي، نو چې ماښام کېږي نو دا به د اسلام د دایرې نه وتې وي، د ایمان د دایرې نه به وتې وي، کافر شوی به. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یو سړی به ماښام مؤمن وي، چې سبا کېږي نو دا به د اسلام او د ایمان د دایرې نه وتې وي، کافر شوی به. دومره خطرناک تاثیرات دي د دې فتنې. دا فتنې د پیدا کېدو سبب او علت او وجه څه شی دی؟ نبی علیہ السلام فرمایي یبیع دینه بعرض من الدنیا، د سړي په زړه کې به د دنیا دومره مینه پیدا شوې وي چې قیمتي دین، ایمان، حیا، ناموس، اسلام، قرآن، جهاد، دعوت، دا به دته معمولی شی ښکاري، عارضي شی، بې قیمته، کم ارزښت شی. لوی شی به ورته څه ښکاري؟ پیسه، روپۍ، دنیا، مال و دولت، دا به ورته قیمتي ښکاري. نو دی به دغه دین پلوري او هغه دنیا به اخلي کم ارزښته شی. دا د فتنې د پیدا کېدو اصل علت او سبب او وجه ده.
چې مسلمان په زړه کې به د دنیا محبت وي، د دین په اړه بے پروايي، لاوبالي توب او دین کم قیمت شی ګڼل. الله دې زموږ او تاسو حفاظت وکړي.